سلامونه نیکې هیلې احترامات په دې هیله چې روغ جوړ به یاستئ. دا نیغ په نیغه تاسو سره ټکنیکل ریسرچ چینل څخه لومړی ویډیو شریکوم او په دې هیله چې ملګرو زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو هره نوې ویډیو در تاسو زر در ورسیږي. بیا هم چې زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. ملګرو راځو چې د څه په اړه ویډیو جوړو. ملګرو د دې په اړه ویډیو جوړو چې څنګه کولی شو د خپل نوم باندې یا ځان لپاره قوي اپلیکیشن جوړ کړو. لکه څرنګه ملګرو کولی شو موږ دغې موبایل لپاره هر رقم اپلیکیشنې جوړې کړو. لکه مثلا دغه پښتو ډکشنري کومه اپلیکیشن چې موږ غواړو جوړې کړو ځان ته کولی شو چې په اسانه طریقې سره یې جوړ کړو. مثلا خپل معلومات پکې خوندي کوو. مثلا موږ دغه اپلیکیشن جوړ کړی غزل په نامه او همداسې ورته اپلیکیشن یې مثلا موږ دغسې اپلیکیشن تاسو کولی شئ چې ځان ته جوړ کړئ په خپل نوم باندې. ملګرو دا به څنګه جوړوئ؟ ملګرو تاسو ته یو طریقه وښیم. په اسانه طریقه مې ځان ته قوي اپلیکیشن جوړ کړی. ملګرو رابشئ او دغه قوي اپلیکیشن به زما د ټیلیګرام له چینل څخه ډاونلوډ کړئ. زه به ټیلیګرام چینل لینک په ویډیو ډسکرپشن کې پرېږدم. نو څنګه کولی شو چې دغې اپلیکیشن کې ځان د خپل په نوم باندې اپلیکیشن جوړ کړو. ملګرو ویډیو نه اوږدوم، لومړی به راشئ تاسو په دې ځای به کلیک کړئ. دلته به تاسو اپلیکیشن نوم ورکړئ. مطلب زه ورکوم چې غوره ویناوې. صحیح ده ملګرو، دلته به جوړونکي نوم ورکړئ. ستاسو نوم به ورکړئ چې تاسو څوک یې جوړوئ خپل نوم ورته انتخاب کړئ. دلته زه ورکوم دلته ټکنیکل ریسرچ. دا ما څه شی ورکړو؟ خپل د یوټیوب چینل نوم مې ورکړل. دا به تایید باندې کلیک کړئ. ستاسو څه شو؟ ستاسو نوم اپلیکیشن لپاره غوره شو. دلته به نور راشئ دغې برخې اپلیکیشن ته مطالب اضافه کړئ. دې برخې له چې تاسو راغلی ملګرو دلته به تاسو چې وکړئ په دغې پلس آپشن باندې به کلیک وکړئ. جمع آپشن باندې به کلیک وکړئ. دلته مو چې کلیک وکړئ دلته به څه وکړئ یو عنوان انتخاب کړئ. مطلب غوره ویناوې یا مطلب د بل چا وینا یې هلته ولیکئ. په تایید آپشن باندې به کلیک وکړئ. دلته به راشئ ملګرو تاسو ته به دغسې یو څپه راښکاره شي. په دغې څپه د غوره ویناوې په دغې باندې به تاسو فل کلیک واخلئ یو ځل. دلته به ملګرو تاسو ته دغه څپه راوړي. دې څپې په دې منځ باندې به تاسو فل ګوته ونیسئ. تاسو به ځان سره یو څه پیسټ کاپي لرئ. مطلب دغسې تاسو سره پیسټ کاپي یو څیز دلته فل ګوته نیسم او دې مې څه کړم پیسټ کوم. مطلب ما سره ملګرو دغه یو لینک چې دی پیسټ شو. مطلب تاسو کولی شئ چې هر څه مو خوښوي څه کوم عنوان مو کړي همغه به تاسو څه کوئ دلته واچوئ. زه به بېرته په دې ټیک آپشن باندې کلیک وکړم ملګرو. دغه آپشن ګورئ په دې باندې کلیک وکړئ. تاسو سره به څه شي؟ تاسو سره به معلومات اضافه شي په دې دغه کې. تاسو به بیا راشئ نور معلومات څومره چې کولی شئ ملګرو او دلته د اپلیکیشن نوم د هغو نه تاسو کولی شئ چې په یو ورمنې ورکړئ ملګرو. ښایسته معلومات دا ګورئ ملګرو موږ پکې دونه معلومات ورکړي. په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې څه وکړئ خپل اپلیکیشن ځان ته په خوندوره طریقه جوړ کړئ. ملګرو دا چې ویډیو اوږده نه شي نو تاسو څخه هیله بیا هم هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو در ورسیږي. د بل دې اپلیکیشن دویمې برخې ویډیو لپاره موږ سره پاتې شئ چې تاسو ته بشپړه اپلیکیشن جوړولو طریقه وښیم او څنګه تاسو کولی شئ انسټال هم کړئ او بل چاته یې هم ولېږئ. د الله په امان ښې چارې ښه وخت.